د اصلاحي جرګې جنرال سیکرټري سره ناست یې مختصر تعارف هم کوي. تعارف نه بعد به یو پوښتنه به دې لرو چې ډېر د کار او ډېر د کمال له جي اوله سره خپل مختصر تعارف وکړئ. زما نورالامین نوم دی، د میروت مانزو د مړوندۍ اوسېدونکی یم، په قوم خوازي خیل یم او د خوازي خیل قومي تړون جنرال سیکرټري. دغه تعارف مې دی او پلار نوم مې خدای بخښلی سبزلي خان دی، میروت مانزو کې اوسېږو مړوندۍ کې، او دغه تعارف دی. دا راته ووایئ چې تاسو د دې جنرال سیکرټري یو ډېر اهم کوېسچن نه کومه، د دې د نظریه سوچ فکر دغه وروسته ستاسو څنګه پیدا شو چې یاره موږ داسې یو تنظیم موږ ته پکار دی؟ د دې نه موږ داسې مخکې اورېدل چې یو تنظیم هم ناکامه شوی دی. دا خو زمونږ چې کوم ستر مشران وو الله پاک دې وبخي تقریبا ټول وفات دي. په هغې کې زمونږ لطف مانزو خان بابا، دوست محمد خان الله دې وبخي، سنگین ولی خان، داسې زمونږ نور ستر مشران چې هغې چې کوم دا ټولو هله ځلې کړی موږ به واړو. په هغې کې زمونږ نیکه و ممتاز کاکا، دا ټول چې مشران موږ به واړو او هغې سره به تلو میټینګونو له. هغه بیا د سیاسي او د دې خبرو اترو د سره ښکار شو، خو بیا زمونږ دا کشران چې کوم دي زمونږ کوم همزولي دي، روڼم دي، دې کې یو راته مخامخ ولاړ دی، دا دی سلیم خان، بل زمونږ تره زوی دی جین خان، په مانزو کې اوسېږي. هغه یو سټیپ واخیسته او هغه یو داسې یو فیسبوک باندې یو پیج جوړ کړ خوازي خیل په نوم، هغه وخت کې ول هغه نوم کېښود خوازي خیل ګلونه. بیا ورو هغې سره د ملګرو او زموږ دا کوم ینګسټر چې دي د دوی د قوم د هلو ځلو سره مینه او محبت خورار چاوي هغه پیدا شو. هغې نه ورو موږ هم پکې ورسره ما سره په خپل ذاتي توګه داسې نور ملګرو زموږ د ینګسټر چې دوی راغونډ شو، دوی یو وټساپ ګروپ جوړ کړو. د وټساپ ګروپ نه بیا ورو بیا پکې زموږ د صدر صاحب چې دی فلک شیر خان، الله دې ول صحت ورکړي، ډېر نر پښتون سړی دی. بل د په مشرۍ کې کرام لالا شو، امداد خان دی شو، داسې زموږ نور مشران دا ټول یو راغونډ شو. موږ په مانزو کې د فهیم خان دی، د صحبت کاکا په ځای کې یو میټینګ راوبلو، هغې کې ټول راغونډ شو، ټول قوم راغونډ شو، هر چا ته باقاعده سوال جواب وشو، او د هغې نه زموږ سټارټ واخیست تقریبا د نن نه 2 کاله خوشا مخکې، او هغې کې زموږ کیبنټ جوړ شو. بیا د هغې نه پس پکې زموږ دا فلک شیر خان صدر وټاکلی شو، د سره پوره کابینه سره زما دا جوړه شو جي، او بس روان یو پرمختګ کوو. خپل چې زموږ کوم رونو بیګان دي، دې کې موږ سره کوم کمزوري رونو بیګان دي، د هغوی سره منډې تړلې، جمع جرګې، یووالي. کوشش هم دا دی چې د خپل قوم په یو پلیټفارم راغونډ کړو، او دوی دپاره څه هلې ځلې لکه یو سړي په تعلیم په لحاظ کې لګیا څه وس کېږي، د بل په بل لحاظ بل په خپل قوم. کوشش هم دا دی چې خپل قوم راغونډ کړو او دا په یو پلیټفارم کړو، او یو بل سره خپل غم کم از کم غم. زما خپل سوچ دا دی چې خادي زما که د زوی وادي زما به لا 1000 کسانو ته وس کېږي یا به نه کېږي، خو چې غم کې کم از کم دا 3 ورځې یو ځای لکه د جنازې په ورځ په 2 او په 3، نو چې زموږ غم یو شي او موږ خپل غریب رور سره او که خان رور سره دی او موږ غم یو کو، نو دا به ډېر ښه میسیج ځي. ځکه چې اوس فرض کړو یو کور کره زما په یو خوازي خیل رور بی کې مړ وشي، او هغه سره ټول په شریکه ناست یو، نو خوند هم وکړي. او د اسلام تقاضم دا، د پښتو تقاضم دا چې خپل روبیګانو سره به پاره سخته کې ولاړ. او زموږ خوازي خیل قوم ډېر سپېڅلي مشران پیدا کړي دي، او ټول دنیا تقریبا تاسو بمپې چې خوازي خیل قوم کې باچا خان بابا، ولی خان بابا، غنی خان بابا، تاریخ نه لالي خان، عبدالله علي خان چې په تعلیم کې رغو، داسې زموږ ډېر ستر مشران په مانزو کې، په میروت مانزو کې، نو ډېر تاریخي قوم دی، او الله دې ښاد او بد ساتي. قدرمندو، د خوازي خیلو دا هغه قام دی چې دې د 400 او بیا خصوصا د خیبر پښتونخوا خاورې بلا مشران ورکړي، هغه مشران دا نن چې زه ناست یم، زه د دې د برکته ناست یم، دا نن چې ما کې پوهه د دې د برکته ده، ځکه چې زه څه دومره پوهه نه لرم.